زیلا سنا ورکړو دا هیواد پکړو ودان لپټو یې لول جوړ کړو لکانو یې مرجان لزړونو کرکاو د پوهنې له ډګره لنډ او کره خبرونه ورځ چهارشنبه د 1445 قمري کال د شوال المکرم میاشتې 9 پوهنې وزارت د خیریه بنسټونو په مالي ملاتړ د میدان وردګ ولایت په مرکز جلریز او بهسود ولسوالیو کې د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4 بابا ښوونځیو لپاره د رغنیزو پروژو پرانیسته وکړه. د پوهنې وزارت له لوري د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په مالي ملاتړ د 500,000 افغانیو په ارزښت د بیبي عایشه د ښوونځي د احاطوي دیوال د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پوهنې وزارت د مالی او حسابداري ریاست روزونکو د یاد ریاست د کارکونکو لپاره د مالی ادارې حسابداري او د معاشونو د اجراتو په برخو کې 12 ورځنی د وړتیا لوړونې مسلکي سیمینار جوړ کړ. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق په مشرۍ په ښوونیزو بنسټونو کې د تعلیمي کیفیت لوړولو په موخه د معیاري ازموینو د مسودې لایحه نهایي شوه. د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند په کمر کلي کې یو باب لومړنی ښوونځی چې له تیرو 9 کلونو راپدې خوا غیر فعال و د پوهنې وزارت له لوري بیرته فعال او د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شو. د پوهنې وزارت له لوري د سریپور ولایت کوهستانات ولسوالۍ اړوند د ښوونځیو زده کوونکو ته د 19,288 ټوکه درسي کتابونو د ویش بهیر پیل شو. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اړوند په تیلي کمند او سیاکوشي کلیو کې 2 بابا لومړني ښوونځي چې په تیرو کلونو کې غیر فعال و د پوهنې وزارت له لوري بیرته فعال او د 900 تنو زده کوونکو پر مخ پرانیستل شول. پوهنې وزارت د هرات ولایت په غوریان، چشت شریف، رباط سنگي، اوبه، شینډنډ، زاول، کوهزور، پشتکوه او ګلران ولسوالیو کې د 590 تنه قراردادي ښوونکو د ګمارلو په موخه د ازموینې بهیر پیل کړ. او پوهنې وزارت د یوه خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د نورستان ولایت اړوند د ښوونځیو او د سیمه ییزو ټولګیو شاوخوا 600 تنه ښوونکو ته د وړتیا لوړونې 12 ورځنی سیمینار پیل کړ. قائم کړی معنویات خدمت وکړی په منات د خوار مظلوم ملت تعصب تلمن ما